نو تاسو وینئ چې په کالام کې او بیا کټونه انتهایی زیات مشهوري څوک هم چې کالام ته راشي او په کټونو کې دغه دودپتي ونسخي بس پوه شه چې دغه کالام نه دی لیدلی. کالام کې ډېر زیات ځایونه نور هم شته چې سبا له به انشاءالله تعالی چې روانېږو دغه کوم خلک چې راغلي په کټونو کې تاسو ته حسن علي چې کوم وښیي که نه نو دغه مزې اخلي او دلته مطلب چې خلکو ښځې راوستلې خو چونکې مونږ د قبایلي علاقې اوسېدونکي یو هغه ځای ته لا نه یو رسېدلي او کېدای شي مطلب چې دا کومرات لږ چې مونږ درومو سره زنانه وو هلته ډېر خلک نه وي نو په دغه وجه ولاده وکړي چې له وخت سره سره دا دغه راشي. زموږ سره دغه ټول ملګري راغلي زموږ سره عمر هم ولاړ دی عمران شنواری چې کوم دی دی پرویز افریدی عطاالله امین الحق او میاں ساجد کنه کامران ناست دی اشرف الدین ناست دی دغو ټولو سره به خبرې کوو امجد او ورسره چې عمر کیمرا مې ورواړه حسن علي کیمرا مې ورواړوله نو هغه دواړه موجود دي خو چونکې دی بس هغه دی ستړی دی څه وکړو. پرویز بھائی ته څه یې چې دغه ټور باندې راغلو دلته زموږ نه یو ملګری خفه هم دی والا دې ما خفه کوي او ته پکې څه راضي شو بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول خو څه خبرې چې ما د مرۍ د اوبو سره خرابه شوه که څه چل و خو هغه د دلته الحمدلله موږ د خپل لنډیکوتل ملګري ټول راغلي یو په زیات تعداد کې راغلي یو دلته او ډېر ښکلی موسم دی. یو دوه ورځې مخکې دلته باران شوی او په ځینې ځایو کې مخکې اترور دغو ځایو کې چې واورن شوې وه خو دلته کې مونږ راغلي یو خلیل بھاي وویل چې مونږ یو ملګری خفه دی داسې هېڅ خبره نشته دی خپل ګپ په منځ کې سره هغه مونږ څه چیټینګ کوو ورسره هغه مونږ سره ټول سیریس شو مونږ یو چې دا پلانی کس په چیټ کوو هغه سره به څه ګنټه دوه ګنټې پورې مونږه ناراضګي وي په دغه نور داسې خفګان نشته چې زړه خفګان دی ورسره خو لږ صبر وکړه خو بس هغه داسې خبره نه وه خو نور ډېر ښکلی الحمدلله او ډېر مزېدار پروګرام دی ډېر ښکلی نور ملګري شته دی. عمران نن څه خبرې کړل غواړي څنګه دا ماحول اوس ډېر زیات کم شوی دا غرونه خړ پر دي څه دي په لپاره کې خړ پر چېرته وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ کیمرامین چونکې حافظ بوی دی په کیمرامینۍ نه پوهېږي چې څوک خبرې کا پکار دی چې کیمرا بس فوکس په هغه باندې خو په هر حال دی خپل ایکسپیرینس خلکو سره شیر کوي. موږ غواړو چې کیمرا موږ طرف ته راشي عمر داسې ده چې موږ دلته راغلي یو لنډیکوتل پریس کلب یعنې صحافیان یو او صحافي چې یو ځای له لاړ شي هغه هر ځای کې سټوري ګوري. بالکل موږ نن تقریبا څو کاله مخکې راغلي یو د هغه کالام او نن کالام کې ډېر فرق دی بالکل. خلیل د کټونو خبره وکړه زه یم چې په کالام کې صرف همدغه کټونه پاتې دي سین دی بالکل. کالام هم کمرشل شو کاروباري شو او دغه چې کوم دغه پلازې جوړېږي بلډینګونه جوړېږي هوټلې جوړېږي او همداسې غره ته خېږي او د ونې چې کومې کټېږي ته دغو په حوالې سره زه هم دې خبرې طرف ته راځم چې غره ته څومره دا کمرشل ایریا خېږي ورسره جنګلات کټکېږي. زه حاریان دي ته یم چې پاکستان تحریک انصاف حکومت عمران خان بیلین ټری اعلان کړو چې موږ به بیلین ټری سونامي ورکړو الټا چې کوم جنګلات یې هغه ختم شو نورې خو یې مو نه لګولې صحیح نن او نن لس کاله مخکې په کالام کې ځمکې اوس به لکونه بوټي ختم شوي دي او لګیا دي ختمږي. صحیح بل دلته چې کوم فارس چې کوم ډپارټمنټ دی زه بالکل د هغه کارکردګي سره شته نه فارس دلته او بالکل که چېرې فارس دلته وای هغه محکمه دلته وای نو دا جنګلات دا ښایست دا به نه کټ کېدی. کالام ته دې دنیا جنت ویلی و یو بیوټي و پکې قدرتي حسن و پکې هغه حسن دی چې لګیا دی ختمږي صرف دغه سین پاتې دی دغه کټونه پاتې دي. مونږ وګورو خلک ټول دلته راغلي ناسي وجه هم دغه ده چې صرف هم دې ځای کې ښایست پاتې دی. بالکل او ښایست راځي بوټو سره. نو موږ د پاکستان په صوبه کې چې دی د تحریک انصاف حکومت دی موږ وزیر اعلی چې دی هم دې ځای دی دلته خو یو بوټی نه دی کرل شوی په کار دی چې دلته لکونه بوټي وکرل شي او نور په جنګلاتو باندې پابندي ولګي کني را روان وخت کې به دا هر څه تباهي. بالکل خو دروند نظر دی خلیل څه چینجز راغلي چې ونې کټ شوې موسم کې چینجز راغلی دی اصل کې سره دغه چې دا حکومت په دا خبر دی چې ګلوبل وارمنګ
مطلب چې په دنیا ګرمیږي همدغسې ګرمي تو طرف روانو که چا بوټي ونه کرل نو را روان وخت کې به دلته مطلب چې استوګنه ډېره مشکل شي د پی ټي آی ګورنمنټ چې کوم دی هغه بیلین ټري سونامي کوم پروجیکټ چې شروع کړی اوس چې کلام ته ته راشي نو ځای په ځای باندې ګنجی ښکاري ځای په ځای باندې کټایي روانه او ډېره بېدرېغه کتري بالکل دغه موسم بدل شوی نو تقریبا چې درې څلور پنځه لس کاله بعد د پېښور موسم او د کلام موسم یو برابر وي دلته زموږ سره نور ملګري هم راغلي دغو سره خبرې وکړه امیر الحق بھائی ترا تو څنګه رالې مخکې به هم کلام نه راغلی دا پرې داسې یو چینجز نه دی په کلام کې مونږ نن راغلي یو خپلو ملګریو سره لکه په کوم سوچ و فکر باندې راغلي یو موږ خو ډېر زیات خوشحال خو د ما مخکینو ملګریو دا خبره وکړه دا به یو پرفضا مقام و مونږ به راغلو یخني به محسوسه له ځان سره مې سویټرې راوړې بوټان به مې راوړل نن ما دا وکتل چې دوې درې ورځې مخکې په لنډي کوتل کې کوم باران شوی دی دغه ځای د لنډي کوتل موسم سره تقریبا یو دی و د عمران بی خبره وکړه د مونږ پی ټي آی حکومت په دا دعوې کړې چې مونږ به بوټي زیاتوو د دو په حکومت کې دا اته کاله دو په کې پی کې حکومت وکړو څه خو سیلابونو کلام خراب کړی و و څه اوس کټایي ډېره په بېدرېغه روانه او داسې ښکاري لکه غرونه باندې په دغه جنګلاتو باندې اور هم لګېدلی نو دا اور سره هم د موږ د قبایلو او د کې پی کې کوم غرونه چې دا ډېر خراب شول نو په کار ده چې فارست کومه محکمه ده چې دغه جنګلاتو ښه تحفظ وکړي او نور زیات کړي او موږ ته خوان بیا میاله ورکه میاله میا تم پکې څه وایې تم خپل شعر د کلام حوالې سره مهرباني خلیل بھائی بس راغلی یو کلام نه لنډي کوتل کې ډېر بور شو که نه هلته بجلی لوډ شیډینګ د ګرمي د کینو که چې میاشو مات کړو بس موږ رالو کلام نه موږ ځه لږ سیل هم وکړو که نه خو چې اوس هم دلته وکاته که نه لږ موسم چې دی که نه هغسې یخ نه لږ مخکې به چې و نه هغسې سیلانیان شته خو بهرحال ښه دی لږ ډېر خلک راغلي که نه د سیل دپاره او دویمه مین خبره دا چې مخکې به کلام نه رالو دا یا پیدا پکې اوس شوې ده چې یو خو موټروی ده سوات موټروی جوړه شوې ده دویمه دا ده چې کلام روډ جوړ شوی دی نو هغه چې کوم سفر به مخکې 10 ګنټې و هغه تقریبا 15 نه تر 6 ګنټو پورې 4-5 ګنټې کم شوی دی نو بس خلکو زړونه تنګ دي مونږ را تنګ و لنډي کوتل اسلام سالانه ټوارو بس رالو مونږ دا زړه لږ آزاد کړو بس دلته هلته لږه ګرمي وه او دلته رالو بس حالات هم داسې مونږ زه لږ زړه خوشحاله کړو ډېره مهرباني اشرف الدین صاحب ته پکې څه ویل غواړې دا دغه لږ ځان سره پورته کړه خپل تاسو زه خو خپل ځاني باندې کلام ته ډېر زیات ټیم بعد رالم او ما چې کومه سوچ او فکر مخکې چې مونږ راغلي وو هغې وخت کې روډ خراب و اوس خو سوات موټروی وه دلته چې ما کومه ایکسپیکټیشنز و چې ما وی یخني به ډېره زیاته وي خاص کر چې نور وغورځږي نو هغه بالکل موسم نارمل دی که څوک راځي په دې ورځو کې نو ډېر زبردست ماحول دی او ډېر ښه موسم دی نه یخني شته او نه ګرمي شته دی نارمل موسم دی سیلانیان خو تاسو وی چې کم دي خو ما په خیال باندې دا ډېر د علاقه غټه ده څنګه چې هغه حاجي صاحب د هغه خبره وکړه چې بزنس زیات شوی خاص کر د پنجاب سایډ نه او بله دویمه خبره ما لپاره ډېره عجیبه دا وه چې په ژمي کې هم چې کوم دی دا هوټلې ښکلا وي لکه مونږ به دا وی چې دا په ژمي کې بند دي هغه وایي چې نه مونږ ټول فیسیلیټیز پکې جوړ کړي دي سرنټل هیټ سیسټم دی پکې خاص کر د پنجاب نه او بیا بالخصوص د کراچۍ خلک دلته راځي نو ډېره مزه یې وکړه د ارګنایزر شکریه د پریس کلب لنډي کوتل ملګرو او خاص کر د حاجي میرا خان چې مونږ ته ښه ویلکم وکړو او مونږ له چې کوم دی ښه میلمستیا وکړه مننه خلیل په دې ګروپ باندې ډېر زیات کار کړی ګروپ باندې او څوکیداران موکیداران څنګه به داسې بیرته د ښکلا راشي څه داسې هغه شته داسې کار دی چې په زرګونو ملازمین 10 بی ټي ټي پي پروجیکټ کې برتي کړي د دغه مقصد دپاره چې دی د پلانټیشن نور ما کړي هغه کوم چې دی د هغو حفاظت وکړي نو اوس دلته د هغو حفاظت ونه شو د صحافت په حوالې سره وایي چې صحافیان انتهایي زیات بور وي
نو ځکه دلته راغله چې څه ورځې مته چې د صحافت نه لږ لرې پاتې شو خوند واخلو خو دلته چې راغلو دومره زړه ودرېدو چې دغه غرونه یې وکتل ټول ګنجي شوي دي چې موږ په دا مجبوره شو چې دا پروګرام په دا باندې وکړو چې آخر دا به څه جوړېږي د کلام هغه ښایسته منځه درومي د پی ټي آی هغه ګورنمنټ چې هغه په پلانټیشن ډېر زیات توجه ورکړې وه دلته چې کوم موږ څه ولیدل هر څه د منځه روان دي دا ډېره د افسوس خبره او الله دې وکړي چې بیا د دغو خلکو دغه طرف ته توجه ځکه چې دا ښایسته لاس ورکوي دغه رهایشي قانوني جوړېږي ځای په ځای باندې د هوټلینګ کاروبار شروع کېږي دغه کټونه به پاتې وي او نور مته چې د غر ښایست یا واوره ورېدل دغه شیونه به ترې کټ شي تر د تا هم سټوري کتلې وي ډېرې زیاتې سټوري په دې کالام کې هم ته هم چې لاړ شې سټوري ګورې پولیس کې بالکل چې زه راغلم ما وکاته ما ډېر زیات زړه ځکه خفه شو چې کله موږ راغلي هغه کالام اوس کالام کې ډېر فرق راغلی دی ځنګلات خو بالکل ختم دي که موږ کوم ځنګلات ګورو بر غر سر باندې ځنګلات دي او بالکل لاندې چې کوم ځنګلات نږدې په غرونو کې لمنو کې کوم ځنګلات هغه مکمل ختم شوي او زه بالکل صفا دا وایم چې دا جان بوج کړنه د موږ د کې پی کې د موږ د پاکستان جنگلات چې دا که موږ دلته یو صرف په کالام کې نه دي موږ ناران ته هم تلي هغه موږ وکړه هلته هم بې دریغه کټایي روانه وه که موږ اوس په تیرا طرف ته وګورو راجګل طرف ته وګورو هلته هم بې دریغه کټایي دا بالکل یو وار روان دی او چې موږ ځنګلات تباه کېږي او ځنګلات چې تباه شي ستا ملک چې دی هغه تباهي طرف ته ځي بل د تحریک انصاف حکومت مکمل توګه باندې ناکام شوی په کار دی چې تحریک انصاف حکومت او زموږ صوبې حکومت دې طرف ته خاص توجه ورکړه بالکل تاسو وکتل دلته عطاالله او دغه شاه رحمان دغه خباو شاه رحمان او عطاالله دغه هغه لاس پورته کړه چې دا خلک یې وویني ډېر زیات خوشحال ډېر زیات زبردست او موږ ټولو ملګرو لا راکو اجازه سره حسن علي ډېره مهرباني آخري کې به د کلوزینګ په دغو باندې ور وکړه نو چې پاڼه به نن سبا کې ګل شي او ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه ټپه مې وویله